السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې له عینکو سره لمونځ کول د شریعت د نظر څخه څنګه دي. محترم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي د عینکې لګول دا یو عادت، نوی عادت دی. پخوا زمانه کې دا شی نه وله، نو په دې کې داسې ښکاره علما کرامو څه نه دي ویلي، خو کوم د فقه یا د شریعت قواعد چې دي د هغو څخه دا معلومیږي چې عینکې لګول دا جایز دی، روا کار دی. که څوک د شو دپاره لګوي او که د ضرورت دپاره وي، مثلا سترګې کمزوري وي او یا د سترګو د نورو کمزوري دپاره چې نور راڅه کمزوري نه سي، یا کمپیوټر یا موبایل استعمالوي وایي سترګې مې خرابېږي، نو بیا خو یې لګول هم هېڅ مشکل نه لري، لمونځ ورسره کول هم هېڅ مشکل نه لري، طواف ورسره کول هم هېڅ مشکل نه لري. البته که څوک د شو دپاره، د خوند دپاره، د زیانت دپاره لګوي، نو وایي دا یو فعل عبث دی، نو په لمانځه کې هغه عمل عبث کار کول لمونځ مکروه کوي. دا نه دي ویلي چې دا لمونځ ورسره مکروه تحریمه کېږي که تنزیهي کېږي. غالبا تنزیهي به وي، تحریمي نه ده. نو که د سړي عینکې په سترګو وي، که د شو وي، که د ضرورت وي، لمونځ ورسره روا دی، مشکل نه لري. البته که د ښایست دپاره، د زینت دپاره عینکې په سترګو کړي بیا نو د لمانځه پر وخت کاږي، او که د سترګو د دید عینکې وي بیا نه دی ضرور چې لمانځه ترې وکاږي، ځکه ډېر ځله د یو چا یېرې سي پر هغه ځای باندې، ډېر ځله یو ماتې سي. داسې وختونه راغلي دي یو چا په مخ ته ایښي بل ورپکښې وخېژي. صفحه نمبر 340 امداد الفتاوا جلد اول نمبر د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.